او اخر کې ګوره زه د دې حالاتو متعلق یو څو خبرې کوم. مرګ هیڅ پته نه لګي، د ټارګټ هیڅ پته نه لګي. موږ ته په واټساپ باندې دمکې میلاو دي، موږ هغه دمکې سکرین کړي دي او د هغې مو سکین کړي مو دي. ملګرو مفتی صاحب خو د دې دنیا نه لاړو، الله تعالی دې شهادت قبول کړي. خو د دې کوم ویډیو که تاسو وکته په دې کې وایي چې آیا مونږ ته کمې دمکیان یا څه میلاو شوي دي، د هغې نه مونږ باقاعده کوم ریکارډینګ کړی دی. بیا چې کم دی وایي مونږ ډي سي له ورغلي یو، اے سي له ورغلي یو، کومه انتظامیه چې د هغې له ورغلي یو، خو وایي څوک په هېڅ قسمه داسې کم اکشن چې دی هغه نه لي. بیا دا هم ویل چې زه چېرته ځم نو وایي ما ته وایي چې آیا ته داسې قدم ماله یعنې چېرته موزه تا ته خطره ده، وایي ما سره چې کم دی خپل ټوپک ماران کم را سره وي نو دا راته وایي هم وایي چې دا مه ګرځوه او دا چې کم دی تاله اجازت چا درکړی دی. خو وایي کم خلک چې کم دی زه به تاسو ته وایم خلکو چې کم دی هم خندا راغستې وه، ویلی چې آیا په دې څوک څه کوي او دې ته څه خطره ده او داسې داسې. نو اخر کار چې کم دی مفتی صاحب هغه د دې فاني دنیا نه لاړو او ډېر زیات که تاسو دا وخت وګورئ که نه په سوشل میډیا یو غم جوړ دی. ټول خلک چې کم دی هغه وایي چې آیا مونږ پښتانه زمونږ کم رهنمایي چې څوک کوي هغه ولې وجلی کېږي، هغه بېګناه ولې قتلیږي. نو کم ټول پښتانه چې دي هغه ډېر زیات په غم کې دي، ډېر زیات په غوسه کې دي، یعنې کم دغه اختر کم خوشحالۍ چې دي هغه یې د خلکو نه هېر کړئ. نو دغه کم